بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او تاسې په کیمیا کې معادله کتله وایو چې معادله کتله څه شي ده؟ د مرکبونو نسبتي مالیکولي کتلې تقسیم پر اغیزمن مؤثر ولانس باندې عبارت د معادلې کتلې څخه دی. چې په انګلیسي کې ورته اکویولنت ګرام هم وایي. که چیرې موږ او تاسې راولاړ سو چې په تېر درس کې موږ مالیکولي کتله پیدا کړله چې هغه په څه طریقې سره لاسته راوړل کېدل هغه هم په تېر درس کې وویله. هغه راواخلو پر مؤثر ولانس باندې د یو مرکب تقسیم کړو. دا موږ ته د مرکب اکویولنت ګرام یا مالیکولي کتله یا معادله کتله په لاس راوړي. ښه، مالیکولي کتله خو موږ او تاسې پېژنو چې هغه په څه طریقه سره لاسته راوړل کېږي. اوس به موږ او تاسې مؤثر ولانس مخکې د دغه عنوان تر ویلو وپېژنو او بیا به وروسته بېرته همدا عنوان ته راسو. ښه، مؤثر ولانس په القلیو کې د او اچ د او اچ د مالیکول یا د دغو دوو اټومو شمېر ته او په تیزابونو کې د هایدروجن د اټوم شمېر ته ویل کېږي. په څومره اندازه چې د دغه او اچ د ګروپ یا د دغو دوو اټومونو شمېر وي په هماغومره اندازه سره دوه یا درې د هماغه مرکب مؤثر ولانس بلل کېږي په القلیو کې. او په تیزابونو کې مؤثر ولانس د هایدروجن د اټومونو شمېر ته ویل کېږي. لکه په سوډیم هایدروکساید القلي کې د او اچ د ګروپ شمېر یو دی نو د دې مؤثر ولانس یو دی. په کلسیم هایدروکساید کې یو دی نو د دې مرکب کوم مؤثر ولانس چې دی هغه یو دی. په کلسیم ډای هایدروکساید کې بیا دوه دی. همدارنګه په تیزابونو کې په سلفوریک اسید کې د هایدروجنونو شمېر دوه دی لکه څنګه چې موږ دلته مخکې ویل چې په تیزابونو کې د هایدروجنونو شمېر ته ویل کېږي. نو د دغه سلفوریک اسید د هایدروجنونو شمېر دوه دی نو مؤثر ولانس یې هم دوه دی. د هایدروکلوریک اسید کې بیا د هایدروجنونو شمېر یو دی نو دلته هم د دوی مؤثر ولانس چې دی هغه یو دی. ښه نو اوس چې مو په دې سره خلاص شو چې مؤثر ولانس څه ته ویل کېږي راځو بیرته معادلې کتلې ته. مالیکولي کتله خو مو مخکې ویلې وه چې مالیکولي کتله د یو مرکب د څنګه لاسته راوړل کېږي او مؤثر ولانس مو دا دی. اوس وپېژندئ. یو مثال ته به راسو. سوډیم هایدروکساید القلي ده. که چیرې د دې مالیکولي کتله موږ پیدا کړو او مؤثر ولانس یې پیدا کړو نو موږ کولی سو د دې معادله کتله لاسته راوړو. د سوډیم اټومي وزن 23 دی او د اکسیجن اټومي وزن 14 دی. دلته یو اکسیجن دی. که چیرې دوه وه مخکې مو ویلي ول چې په 2 کې ضرب و. که چیرې 3 په 3 کې همدا 14 ضرب و. او د هایدروجن د اټومي وزن چې دی هغه هم یو دی نو همدلته همدا یو لیکو. که چیرې دا سوډیم ډای هایدروکساید وای نو بیا مو 14 او یو دواړه په 2 کې ضربوله. او په نتیجه کې مؤثر ولانس دلته د هایدروکساید د ګروپ یا د دغه القلیو د ګروپ شمېر یو دی نو ځکه دلته یو لیکو. نو په نتیجه کې 23 جمع 14 جمع یو تقسیم پر یو مساوي کېږي په 14 ای ام یو سره. دا ځکه ای ام یو راووتی چې د مؤثر ولانس شمېر کوم واحد نه لري. هغه یوازې د هایدروجنونو یا د هایدروکساید د القلي د ګروپ شمېر ته ویل کېږي. نو ځکه یې د مؤثر ولانس هغه کوم واحد چې دی هغه ای ام یو راوځي. په تېر درس کې موږ او تاسې یو بل شی وویلی چې هغه د اوږدرو دویم اصل و چې په هغه کې موږ ویلي وه چې د هر مرکب د هر ګاز په استفي شرایطو کې هغه چې دی یو مول یې 22.4 لیټره حجم نیسي. ښه نو اوس که چیرې همدا مرکب تر دا یو مول زیات سي نو بیا به څومره حجم ونیسي. د همدې لپاره هم دلته یو مثال راوړی دی. یو مرکب دی وایي چې 14 ګرامه یو مول کېږي. تاسې پیدا کړئ او 22.4 لیټره حجم نیسي لکه څنګه چې موږ د اوږدرو په اصل کې ویلي وه حجم نیسي. نو تاسې پیدا کړئ چې که چیرې دغه مرکب 160 ګرامه ته ورسېږي نو د دغه مرکب به څومره ځای ونیسي. نو راځو موږ او تاسې که چیرې 14 ګرامه 22.4 لیټره حجم ونیسي او 160 ګرامه یې څومره اندازه ځای نیسي. دا موږ طرفین او وسطین کوو چې په نتیجه کې 14 په اکس کې ضربو او 160 په 22.4 کې ضربو چې په نتیجه کې 14 پر 14 تقسیم 1 صفر و دې ته اضافه کوو 224 لیټره کېږي. نو یعنې
د دغه مرکب 160 ګرامه چې تقریبا 10 موله کیږي، نو 10 موله بیا 224 لیټره حجم ونیسي.